بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. پاراګراف کې پرون مونږ او تاسو مولټی لیول لیست هم وویل. نور دو خاطه دا کوم کمانډونه سي دا نور وایي. اول په صفحه کې متن ولرو دو خاطه دا یو متن مخکې مونږ او تاسو ویلې چې درې ځایونه وو دلته یو لیفټ وو یو سنټر وو او رایټ د خواته مونږ او تاسو ویلې چې عنوان زیاتر وخت په یا مینس کې لیفټ رایټ دغه ځایونه کې خو زیاتر وخت په مینس کې نو دا خو دلته مونږ او تاسو ویلې چې دې جنا کوي چې دا مونږ او تاسو تنظیم او که څوک وغواړي چې ګوره اول لیفټ چیرته یې دلته سنټر ته راسي چیرته راځي دلته خو زه وایم چې دغه عنوان دلته یې دغه ساحه کې دا چیرته چې موز ولاړ ده دا بیا څنګه کوی چې دا دلته راولو ګوره دلته به راځي دا انټنټ چې دا انکریز انټنټ فاصله ورکړي دی باندې کلیک وکړه په دې ګوره عنوان چیرته راغی منځ ته دغه ساحې ته راغی او دلته ته کوی چې دلته هلته په هغه کې مونږ او تاسو نشو کوی دلته ګوره دې چې نه دلته چې راځي چیرته راځي ګوره هلته په منځ ته راغی خو دغه انټنټ په واسطه کوی سو دا ډیکریز د بیرته شاته وړي دلته راځو چیرته ځي منځ زه وایم یا دلته یا دلته چې دلته دا عنواني بیا څنګه کوی شو بیا دغه د انټنټ په واسطه کوی شو چې دا د خطر راولم ګوره دلته یا دلته یوازې عنوان نه بلکې دا ټول پاراګراف هم انتقالي دغه پاراګراف انتخاب کړه د انټنټ باندې کلیک وکړه څه کېږي پاراګراف هم مخته که ټول هغه انتخاب کې دا ډیکریز که ټول متن انتخاب که بیا هغه انټنټ ورته وایه بیا هم ټول متن اخواته ځي ټول متن اخواته ځي دا د ضرورت په وخت کوی سي تن استفاده وکړي بل چې دا بل لیفټ ټو رایټ ډایرکشن ده ټیکسټ ډایرکشن ګورئ چې کله مونږ او تاسو انګلیش لیکنه کوو دلته دا لیفټ ټو رایټ د چپ خوانه ښي خواته وي لیکنه د انګلیش د چپ خوانه شروع کېږي ښي خواته ځي او چې کله هم دري یا پښتو یا عربي لیکنه کوو باید څه شی رایټ ټو لیفټ له ښي خوانه باید چپ خواته لاړ سي دا ضرور ده باید دغسې وي ګورئ مشکل بیا چېرته موږ او تاسو ته پېښوي دلته ګوره دا لیفټ ټو رایټ ده صحیح ده زه دلته لیکنه کوم په هغه په پښتو باندې لیکنه کوم په طور د مثال ورته وایم چې کمپیوټر د کمپیوټ اوس دلته انګلیش لیکنه کوم چې کله زه انګلیش لیکنه کوم ژبه انګلیش ته واړوم بیا څه کار کېږي ګوره چېرته لیکنه کېږي کمپیوټر نه دو خواته شاته لیکنه کېږي نو اوس دلته دا خو مشکل پیدا سو کنه دا باید چیرته وي دا خو مخکې لیکنه دو خواته باید لیکنه سي زیاتره خلک همدلته په مشکل ورته پیدا کېږي چې کله دوی پښتو انګلیش لیکنه کوي بیا دغسې مشکل ورته پیدا کېږي دا نسي جوړوی جوړول ډېر اسانه ده یوازې څه کار کوي دلته دا ډایرکشن ورته چینج کړه ډایرکشن یې چینج کړه دا دو خواته راغی ګوره دا لیفټ رایټ ورته انتخاب کړه اوس دلته لیکنه څه کوي څه کېږي بیا څه سو اوس ترتیب سو بیرته هغه لیکنه کوي پښتو لیکنه کوي دلته کلمې راخیستل شوی د ټول څه سو ترتیب برابر سو دغسې که یو نیم وخت دې لیکنې په منځ کې دغسې مشکل درته پېښېږي ته به څه کار کوې یوازې دا ډایرکشن چینجوي ډایرکشن داسې چینج کړه ورته بیرته خپله جوړېږي او په اصل کې نه ده تاسو چې کله هم لیکنه کوئ چې اول آفس هم ورډ هم خلاص کړو ورډ پروګرام دلته راسې که پښتو لیکنه کې ډایرکشن اول چینج کړه دا سایز ورته برابر کړه زیاتر وخت سایز کم وي که نه هلته چې لیکنه وکړې نور ته سایز ورکړي او بیرته سایز اولی خپل حالت ته رسېږي په طور د مثال زه دلته لیکنه کوم کوم سایز ده دغه سایز ده صحیح ده زه دا انتخاب زه وایم نه دا باید د دې سایز غټ سي څو ته ورسېږي شل زه وایم چې دا نور لیکنه باید ښه اوس چې ده همدا شل لیکنه ده زیاتره وخت یا دلته ته لیکنه کوې د دې سایز ورته چینجوي د دې سایز ورته چینج کړه دغسې چې بیا دلته بیرته لیکنه کې بیا څو دلته بیرته بیا شل ته راغی
نو ستم کوم وخت لیکنه کې څومره اندازه سایز کې ست لیکنه کې په اول کې دلته سایز ورته وټاکه صفحه دا ټول شان ورته تنظیم که بل هغه لیکنه شروع که بیا درته مشکل نه پیښي دا بل څه ده بل سورت ده سورت ترتیبول تنظیمول ته وایي خو دا سورت چیرته تنظیمات کوي دا په جدول کې تنظیمات کوي څنګه تنظیمات کوي ګوره دلته ټیبل نه ده ټیبل ورته راواخلو دلته دا به انګلیش ته واړو دلته تاسو ته لږ معلومات شي دا دلته واړو ګوره اوس مشکل چیرته پیدا سو ګوره زه دلته اول څه شی و پښتو زه انګلیش ته اړوم دلته راځم بیرته څه سو پښتو ته وخت انګلیش ته اړوم دلته لیکنه کوم په تاسو مثال هغه دا نیم ده صحیح ده نیم دوه خاطر راځو ګوره زه دوه خاطر راځم دوه خاطر وهم دا څه کېږي اخوا ته منډه وهي ولې ځکه دلته ګوره ډایرکشن بیرته دوه خاطر چینج شو دا ما ستاسو مخکې ویلي اول کې تاسو څه کار کوئ ډایرکشن دا ټول شیان ورته تنظیم کوئ دلته په مثال فادر نیم ده صحیح ده فادر نیم دلته هغه ده نمبر یې دی نمبر په طور د مثال دلته ورته لیکم چې علي ده احمد ده خالد ده خالد دلته هم حامد ده حامد دا پلار نومونه دلته نمبر یې دی په مثال دا چې ده دا دیرس ده دا څلوېښت ده دا یې 50 ده دا هم دیرس ده ګوره په دې ترتیب زه وایم چې دا نمبر یې ترتیب سي خو څه رقم ترتیب سي له زیاتو نه کمو ته او له کمو نه زیات اوس بې ترتیبه ده که نه په مثال اوس لږ خو ترتیب ده ګوره دیرس څلوېښت تر 50 پورې چې له کم نه تر زیات خو دلته بیا دیرس راغلی زه وایم دا ترتیب سي څنګه ترتیب سي دا ورته انتخاب کړي دلته راسه زه وایم کالم چې ده نمبر اسنډینګ ده له ا نه تر زیډ پورې دغسې ترتیب کوه څه رقم ترتیب سو ګوره اول دیرس بیا دیرس څلوېښت بیا 50 که زه وایم دا برعکس ترتیب که څه رقم یې ترتیب که برعکس ګوره دا ډیسنګ ورته وایه یعنی اول کوم زیات نمبر سي دی هغه پاس راسي نور بیا کته راسي کلیک ورباندې وکړه ګوره اول 50 راغی څلوېښت دیرس بیا دیرس راغی په دغه ترتیب خو دا په کوم صورت کې دا جدول کې ده ګوره دا بیا موږ تاسو ټیبل کې پس ته وایو دلته ټیبل ګوره د ټیبل ټول جزئیات راځي بیا موږ تاسو وایو دلته صرف لغوندې کار مې وکړه بل څه شی ده ګوره شو هاید مارکس ده دا څه کار کوي چې کله هم ته لیکنه کوې ښه ګوره یا انټر وهو یا ټپ پرس کوې یا سپیس وهې سپیس اصلا نه ده دا ټول دلته یوه علامه لري دا څه وخت علامه ښیي چې کله دا انتخاب کوي ګوره دا لاندې سره راغلی دا علامه د څه ده دا د انټر علامه ده دغه ویکتورونه سره راغلي دا د ټب علامه ده او دغه ټکي چې دي دا ټکي دا د سپیس علامه ده د څه ده د سپیس ګوره زه دلته بیا انټر کوم څه راغی ګوره ټب پرس کوم داسې سپیس وایم ټکي راځي دا شیان ښیي تیار دا دلته لیکنه نشته په خپله هغه کې خو یوازې چېرته چې ته ټب وهې یا سپیس وهې او یا هم هلته انټر کې دغه علامې ته تخیسي دلته سپیس راغلی ده دلته انټر سوی ده او دلته ټب وهل سوی ده ایسته کې هېڅ هم نشته بیخي چې ښکاري نه بل راځو دو خواته بل چې ده بل لاین پاراګراف سپیسینګ ده ښه دلته راځو دا ډایرکشن ورته چینجو دلته متن زه لیکمه ګوره متن مې ولیکه دلته کنټرول ا دې سایز لږ غوندې وړکی کوم ښه ښکاره سي ګوره دا متن ده څومره اندازه خپله د دغه هر خط د لاینو کې څومره اندازه لري دومره اندازه او د هر پاراګراف په منځ کې څه لري یو اندازه شته ده دلته خو دغه اندازه زه باید په دې کې تغییرات وکړم څنګه تغییرات کولی شم دا پاس پاراګراف زه په دې کې تغییرات وکړم دلته راځو دې باندې کلیک وکړه څومره اندازه ده د لاینونو په منځ کې لاینونه څه ده اوس ګوره صفر سو کم سو اصلي څومره ده 1.15 دا ډیفالټ دغه اصلي د کمپیوټر کې څومره لاینو فاصله سي په دوه لاینو په منځ کې 1.15 ده ګوره یا یو نیم ګوره نو خوندي او دوه سي دوه څه کېږي زیاتېږي دغه لاینو په منځ کې فاصله دوه نیم بیخي زیاته درې بیخي زیاته دغسې خو دلته اصلي کوم یو ده 1.15 یا یو نیم هم ډېر ده 1.15 دا ده او لاین سپیسینګ اپشن دلته کوی چې ته نور هم ورته اضافه کې خو دې نه موږ تاسو تېرېږو دا هغه دواړه یو شی دي
راځو دلته هم دومره اندازه ده. بل چې ده دا خو د لاینو په منځ کې و. زه وایم دا د هر پاراګراف ګوره دا پاراګراف هم دلته فاصله لري، دا هم په منځ کې لري، دا هم لري، خو چیرته نه لري. دا فاصلې چیرته دي؟ پاراګراف نه پاس ده که کته ده؟ ګوره پاراګراف نه کته ده. دلته هم فاصله لري، دلته هم پاس د پاراګراف نه فاصله نه لري. زه وایم دلته د پاراګراف نه پاس هم اټ سپیس بیفور پاراګراف دی باندې کلیک وکړه. ګوره دلته هم فاصله پیدا شو، دلته هم پیدا شو، کته هم پیدا شو. اوس دغه پاراګرافونو په منځ کې سپیس نور هم زیاتېږي، ځکه د لاندې خوا نه هم فاصله لري، د پاس نه هم فاصله لري. دا انتخاب که دلته راځو لاین سپیسینګ ته، زه وایم چې ریموو سپیس بیفور پاراګراف. د پاراګراف نه مخکې کوم سپیس یا فاصله سه دا لرې که، دا ایسته ګوره بیفور دلته نشته. زه وایم پاراګراف نه اخر کې د پاراګراف په اخر کې کوم سپیس دی هغه ریموو که. څنګه سو؟ اوس پاراګرافونه نه ښیي ټول سره داسې ده لکه یو پاراګراف سي. ګوره ښکاري نه دلته ټول سره چې سو نږدې سو. داسې ټول انتخاب که. دلته راځم زه وایم نه، باید یا پاراګراف نه مخکې یا د پاراګراف نه وروسته باید سپیس یې تر څو چې هر پاراګراف معلومات وشي چې دا کوم پاراګراف ده. پوه شو په دې باندې؟ بل شیډینګ ده. شیډینګ څه کار کوي؟ شیډینګ د متن بیکګراوند ته رنګ ورکوي. د متن بیکګراوند ته یو رنګ ورکوي. ګوره څنګه رنګ ورکوي؟ کنټرول ایک دلته راځو دا انتخاب که، دا رنګ ورکوي. بیکګراوند د متن څه کوي؟ رنګ ورکوي. خو یو بله موږ تاسو ویل هایلایټ هم ویلی و. هایلایټ هم څه کار کوو؟ د متن بیکګراوند ته رنګ ورکوو. خو فرق یې څه شی ده؟ شیډینګ چې ده چې کله د متن بیکګراوند ته رنګ ورکوي ټولو ته رنګ ورکوي. دا متن څومره جای سه انتخابي، که هغه متن ولري او که ونه لري، که خالي جای او که لیکنه پکې ټولو ته رنګ ورکوي. ګوره دا خالي جای ته هم چې ده رنګ ورکړی. او که دلته دا انتخاب کې او هایلایټ ورته وایه، هایلایټ څه کار کوي؟ یوازې هغه متن ته د متن بیکګراوند ته رنګ ورکوي، خو خالي ځایونو ته رنګ نه ورکوي. دا رنګ ورکوي. ګوره څه کار ده؟ یوازې همغه خپله د لیکنې د متن ټیکس بیکګراوند ته رنګ ورکړی، دا نور خالي ځایونو ته رنګ نه ده ورکړی. دا یې فرق دی دغه دواړه څه کار کوي؟ د متن بیکګراوند ته رنګ ورکوي چې متن پکې ښکاري، خو شیډینګ څه کار کوي؟ ټولو ته هغه رنګ ورکوي چې هغه که هغه ولري متن ولري که ونه لري. او هغه څه کار کوي؟ هایلایټ یوازې هغه ځایونو ته رنګ ورکوي چې هلته لیکنه یي. دا شیډینګ دلته کوی شو. خو د شیډینګ موضوع دا ده، دلته کلر یې که نه، کلر خو موږ تاسو ویلی وو. دلته که هغه دې خوند نه درکوي، دلته نور کلر سټنډرډ کلر دي، دی نه انتخاب که. که دا دې نه خوښېږي دلته بیا راسه خپله یې جوړ کړه. دلته رنګ ورته یو رنګ ورته جوړ کړه، دا رقم بیا بیکګراوند ته رنګ ورکړه. دې باندې هم خو پوه شئ. کنټرول ای دا ډیلیټ کړه، په کار مې نه ده. په مثال متن د بل شی ده. بل دلته بارډر ده. بارډر خپله ده شاوخوا ته وایي. شاوخوا کوم خط چې راځي دې ته بارډر وایي. خو دلته بارډر چې ده موږ او تاسو بارډر په هغه کې هم بارډر لرو، په ټیبل کې بیا راځي هلته بارډر وایو. هلته د خپل یوې خانې ته شاوخوا بارډر ورکوي، هغه خط ورکوي. خو دلته دغه شاوخوا د یو پاراګراف ته بارډر ورکوي. دا ګوره دا یو پاراګراف ده. دلته زه راځم، ښه د پاراګراف کوم ځای اول یو بټن ته بارډر ورکوي لاندې. دلته راځو بل شی ده ټاپ بارډر ورکوي د پاس. دلته راځو بل شی ده لیفت بارډر چپ خواته، رایټ بارډر ښي خواته. دا چې سو یو چوکاټ متن ته جوړ شو شاوخوا بارډر لري. که زه وایم نه دا مې په کار نه ده، نو بارډر ورته وایه، بیخي بارډر مې په کار نه ده. دا خو ته وایي وخت نیسي. څنګه کوی چې دا متن ته شاوخوا یو وارې ټولو ته بارډر ورکړو، کلیک ور باندې آل بارډر ورته وایه. څه کار کوي؟ آل بارډر ورکوي. او دلته بل آپشن چې ده دلته آوټ سایډ بارډر. آوټ سایډ بارډر کار کوي، ان سایډ بارډر دلته کار نه کوي. په هغه صورت کې ګوره ان سایډ هم په کوم صورت کې کار کوي چې کله ټول متن انتخاب دلته راسه بارډر هغه آوټ سایډ شاوخوا ورکوي، ان سایډ یوازې دننه بارډر ورکوي. زه وایم آوټ سایډ بارډر ورکه، دلته راسه ان سایډ هم بارډر ورکه، ان سایډ هم. اوس رقم څو لکه چوکاټ غوندې جوړ شو. یعنی د هر پاراګراف په منځ کې بارډر ورکوي، ان سایډ او شاوخوا هم بارډر ورکوي. دا ټول متن انتخاب که. زه وایم دا دننه بارډر چې ده ته ایسته